یوه نښه دا ده د قیامت ته نږدې کېدو چې خلک به ویښتو له او ګیرو له تور رنګ ورکوي. خلک به ویښتو له او ګیرو له تور رنګ ورکوي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد. په آخر زمانه کې به داسې قومونه پیدا شي چې هغوی به ویښتو له کم رنګ ورکوي؟ تور رنګ به ورکوي که حواصل الحمام، لکه څنګه چې د دې کوترو د ججوري توري دغه شان به دوی رنګونه ورکړي. لا یریحون رائحة الجنه، جنت ته دننه تله خو پرېږده، په دوی باندې به د جنت خوشبو نه لګي. دا حدیث امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی رحمهم الله دې ټولو راوړی. دا خو یو مسله ده چې داسې به کېږي په آخره زمانه کې، او بیا دې له راځو چې د دې کولو څه حکم دی. لازم نه دی چې یو کار به په آخره زمانه کې کېږي یا کار به صحیح به حرام وي، دا خو لازم نه ده که نه. کله داسې موږ سره بعض نښې تېرې شو چې یو کار حلال دی جایز دی، خو په آخره زمانه کې به څه شي؟ ډېر به شي. لکه مخکې موږ سره تېر شوي درس کې یو علامه تېره شو چې تجارت به عام شي. نو تجارت څه حرام خو نه دی، الا دا چې ته تجارت حرام وکړې بیا حرام دی. دې ځینې دا واضح شوه چې اولنی مسله دا واضح شو چې قیامت ته نږدې به دا مسله عامه شي. دا مسله مخکې مو پوخا مو د ګیرو د ویښتو له او د سر د ویښتو له تور رنګ ورکول، دا پوخانه دا مسله وه. خو مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث دا دی چې آخر زمانه کې به څه شي؟ عام به شي. سبحان الله. د وحي د ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي. نو په دې آخر زمانه کې یو دا بیماري هم راوتې ده نن سبا دا شتي چې ویښته زر سپینېږي. نو چې ویښته زر سپینېږي نو هلته رنګ هم ډېر ورکړه کېږي. اوس دې مسلې له راځو. اولنۍ خبره خو دا یې د ساتئ چې د تورو ویښتو رنګ بدلول دا نه دي روا. تور ویښته چې دي که د ګیرې دي که د سر دي که د زنانه دي او که نارینه دي، خو دې له به رنګ نه ورکوي. دا خو د الله مخلوق بدلول دي. بنیادي مسله دا شو. نو کومو ویښتو له چې رنګ ورکول جایز دي هغه سپین ویښته دي. ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې یهود و نصارا سپین ویښتو له رنګ نه ورکوي، تاسو ورکوئ. یو حدیث کې راځي حمرو او صفرو، د ګیرې د سر د ویښته زیړې کوي، سرې کوي، رنګ وله بدل کوي. اگر که دا بدلول واجب نه دي، دا بدلول څه دي؟ واجب نه دي، خو سنت دي. واجب په دې نه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګیره کې یو څو ویښته به خپله سپین وو، او دغه شان بعض صحابه کرامو به د سر ویښتو له او د ګیرو ویښتو له رنګ ورکوه، او بعضو به نه ورکوه، سپین یې ساتلي وو. نو سپینو ویښتو له رنګ ورکول سنت دي، واجب نه دي. که یو سړی سپین پرېږدي هم صحیح ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله دا مکه فتح شوه، فتح مکې په موقع باندې، نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار څه نوم یې دی؟ ابو قحافه. او خپل نوم یې څه دی؟ عثمان. او د ابوبکر صدیق خپل نوم څه دی؟ عبدالله. نو دا ابو قحافه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی ملاقات. زوی راوست، رسول صلی الله علیه وسلم موږ پسې تللی او سپین ږیری دومره عاجزه انسان وي، موږ پسې تللی. مشرانو ادب او احترام نن سبا ډېر غټ کمی دی د دې مسلې.
دې سپین ږیرو پورې د خلک مذاق کوي ټوکې کوي ویډیوګانې ترې جوړوي ضمیر چې د چا مړ شي نو هغه نیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه به پسې ورغلی وی زوی راوستو نو د هغه د سر ویښته هم تک سپین او د ږیرې د ویښته هم تک سپین نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غیروا هذا بشیء دا سپینوالی په څه شي بدل کړي دا سپین ویښته په څه شي باندې څه کوي بدل یې کوي واجتنبوا السواد خو د تور رنګ نه ځان لرې ساتئ څه وجه ده څوک به وجه ذکر کړي نو ولې په دې دا چې زیړ رنګونه ورکړي او د کیدای شي د جوابي بارک الله فیکم چې د زیړ او د سور انسان د اندازه لګولی شي چې ویښته یې سپین شوي دی بیا ولې دا رنګ ورکړی خو تورو کې اکثر د اندازه نه لګي اگر که دې کې د علماو اختلاف شته چې تور رنګ ورکول جایز دی او که نه خو محققین علما هغوی دې له ترجیح ورکړې ده لکه شیخ ابن باز رحمه الله د نن سبا وخت شیخ ابن عثیمین شیخ البانی دې ټولو دا به وایي چې تور رنګ ورکول دا حرام دی ځکه دا روایت په صحیح مسلم کې دی واجتنبوا السواد او تور رنګ ته لرې ساتئ او په دې سړی بد هم ښکاري ګورئ کوم کار چې شریعت ناروا کړي که نه په هغه کار باندې سړی څه ښکاري بد ښکاري دا تور رنګونه چې ورکړي داسې تور خو